په دوبۍ قطر او سعودي کې د ټولو نه زیات ګران او مشکل ژوند د مزدورکار وروڼو وي. سحر 4 بجې کار ته ځي او بیا د ماښام په 6 بجې واپس راځي. په تیارې ځي او په تیارې به راځي. ترکاري به د ځان سره یوسي، هغه هم ګرمي دومره زیاته وي چې زیاتره ترې خرابه شي، او بیا غریبان دغسې ټوله ورځ لوږه تېره کړي. په سایډ او د کار ځای کې پیپارمنان ظالمان داسې سختی کوي ته به وایې چې لکه غلامان یې په بیه اخیستي وي. تنخواګانې 900 درهمه وي، خو کار به ترې دومره اخلي چې ملا به ترې نشي نیغولی. دغه لږې تنخواګانې به هم په میاشتو میاشتو نه ورکوي. اکثر چې چېرته کار کوي هغه سایډ کې ورته د ریسټ روم او د مځای غټ مشکل وي. اکثر یې ریسټ روم نه وي او دغسې په ځمکه پراته وي. خپله به د خېټې نه بچت کوي، خو د کور خلک به په هر څه ماړه او د سیالو سره سیال ساتي. دی به ورته ژوند تېروي، خو د کور خلک به په سیوري ساتي. د دې وطن سختې ګرمۍ په نیازبینه او نازکه ځوانۍ اور لګولی وي. د وطن سپین ښایسته او کچه رنګونه ورته تک تور سوي وي. د دومره سخت کار باوجود به د کور خلک او خپلوان فرمایشونه کوي او قیمتي قیمتي څیزونه به ترې غواړي. 3-4 کاله پس چې کله وطن ته په چوټۍ لاړ شي نو ته خپل خپلوان ټول خپوي چې موږ ته د زموږ د خوښې سامان رانوړه، او دغه خپلوان یې هغه خپلوان وي چې د دې خوار مسافر یې په دې 3-4 کالو کې تپوس قدرې نه وي کړی. دلته به د ده سخت ژوند او خوارې زندګۍ نه وي خبر چې په دوی څومره سختۍ تیریږي. زما په فکر دغه مزدورکار وروڼه اصلي کمانډوز او ریل هیروز دي. زما له خوا دې د احترام او تعظیم په 2 لاسي سلام قبول کی. دغه شعر ورته ډالۍ چې درتللی نشم مجبورو په مخه کړی یمه، درتللی نشم مجبورو په مخه کړی یمه، د بل وطن مسافرې راله ځواني خاورې کړه.